باور صاحب په خپل یو نظم کې وایي چې غلیمه واوره د پښتون د زړه سکون یم زه، غلیمه واوره د پښتون د زړه سکون یم زه، منظور پښتون یم زه، منظور پښتون یم زه. چا ترګر کړم زه، چا ترګر کړم زه، چا در په در کړم زه، چا ترګر کړم زه، چا در په در کړم زه. بیا هم رک نشم، بیا هم رک نشم د غیر د زړه چاودون یم زه، منظور پښتون یم زه، منظور پښتون یم زه. ستړي مشه، د پښتو ژورنال په اونیزه خپرونه کې درته سلامونه او احترامات. حمزه بابا وایي چې حمزه سپرلی لا د خیبره نه ځي، حمزه سپرلی لا د خیبره نه ځي، ډېرې کلی په موسېدو ښکاري. د خیبر سیمه د ادب په اړه ډېره زرخیزه او شتمنه ده. ستر حمزه بابا، مراد شینواری، ناظر شینواری، خاطر افریدی، استاد خیبر افریدی او ارواخاد منتظر شینواری په څېر درانه ادیبان او شاعران پیدا کړي دي. په اوسني وخت کې ښاغلی امان الله باور صاحب چې هیڅ ثاني نشته، باور شینواری په کام او په وطن مین انسان دی. د خپلې ژبې سره د مینې په پار دریم کتاب هم په داسې حال کې چاپ کړو چې د غربت مارغه پر خپلې وزرې خورې کړې وې. باور صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي او هرکلی وایم. ډېره مننه، ډېره مننه. باور صاحب که پښتو ژورنال لیدونکو او کتونکو سره خپله پیژنګله وکړي. زه خو نوم باور شینواری دی او لنډي کوتل کې د اوسېدونکی یم او په کام باندې شینواری یم او تپه شیخ ملخیل او په خانهدار باندې سلیمان خیل یم. ډېر ښه، ډېر ښه. باور صاحب تاسو نه به مونږ کلامونه مورو، ستاسو سره به د ژوند په اړه پوښتنې هم کړو، بېلابېلې پوښتنې به کړو. نو ټولو نه اول خو که پښتو ژورنال لیدونکو او اورېدونکو ته خپل یو شعر وړاندې کړي یا غزل وړاندې کړي ښه به بس یو زوړ غزل دی چې ځکه چې دا ستاسو چینل هم داسې د پښتنو د پښتو دردمند چینل دی چې غزل دی چې هر بنده به د ازله نه افغان وای، هر بنده به د ازله نه افغان وای، که خبر څوک د پښتو په سود او زیان وای، او نامردي به یې په مرګ نه قبلولی، نامردي به یې په مرګ نه قبلولی، پښتنو کې که څه خوی د خوشحال خان وای، او که یو تر بله غوږ وای نږدې کړی، که یو تر بله غوږ وای نږدې کړی، رسېدلي به منزل ته افغانان وای، او حیوانات که په خبرو پوهېدلی، حیوانات که په خبرو پوهېدلی، ازمری به په پښتو ژبه ګویان وای، او هی باوره که یې تمه د چا نه کړی، هی باوره که یې تمه د چا نه کړی، هر سړی به په وطن کې عجب خان وای. ډېر ښه، ډېر ښه. باور صاحب ډېره زیاته مننه. باور صاحب که پښتو ژورنال لیدونکو اورېدونکو ته ووایئ چې تاسو څو کتابونه چاپ شوي دي او څومره اثار تاسو سره موجود دي چې هغه چاپ ته نه سپارل شوي؟ ما خو 3 کتابونه چاپ دي چې هغه چاپ نه وتلي دي، مارکیټ ته راغلي دي، او 2 کتابونه نور هم داسې راسره شته چې یو نثر کې دی یو په نظم کې دی. هغه نثر باندې هم پوره کار کړی دی، اطمینان په نامه باندې دی، او نظم چې هغه د تاو په نامه مې که بیا نامه بدله نه کړه نو اوس مو له تاو نامه ایښې وه. دا دوه سره غیر ناچاپه پراته دي چې هغه چاپ نه دي. باور صاحب که هغه 3 کتابو نمونه واخلې او آیا تاسو سره د اعلی چارواکو یا حکومتي چارواکو لخوا نه څه مرسته شوې وه نه وه شوې؟ کتابونو نامې خو زما دي. لومبی په تقریبا 20 کاله مخکې ما تخکار کنډو چاپ کړی و، او دویم بیا داسې یو 4 کاله به کېږي نږدې چې هغه منظرونه کتاب ما چاپ شو، او اوس یو څو میاشتې کېږي چې عباد نسیم په نوم باندې کتاب زما چاپ شو. او مخکې ورځو کې دا خبره هم باسین یوسفزي کړې وه که نه چې خیبر شاعران د باسین صاحب په نوم باندې ما د ښکار کنډو کتاب تړون کړی و
چې نن هم هغه ته نه پته شته نه کتلی مونږ کتابونه څوک ونه ګوري بیا ګناهګار مونږ شو که نه مونږ داسې د مرکز نه لرې وو پېښور زموږ مرکز دی مونږ په لرې پرتو سیمو کې پراته یو نو زمونږ اواز مخکې ونه رسي په دې وجه باندې مونږ پاتې شو هو تاسو یو شعر هم ویلی چې خیبر ادب ته که هغه هم ملګرو سره شریک خو داسې یو شعر و زما د طالع سره یو بل سره یی که نه چې د اشنغر ادب وزرې وکړي د اشنغر ادب وزرې وکړي حلوت کې وایي چې خیبر ټیټوو او دویمه کړې اخیری چې لیکوالو نوې تجربې وکړلې لیکوالو نوې تجربې وکړلې یو بل ته وایي چې باور ټیټوو څومره ښه او باور صاحب هغه عباسي نصیبزي څه وخت مخکې دا خبره کړې وه چې اوس د خیبر ادب وخت تیر دی دوران یې تیر دی اوس د ملکنډ اوار دی نو چونکې تاسو هغوی ته ځواب هم ووایي باور صاحب که دا راته ووایي چې د خیبر ادب ته په کوم نظر ګورئ اوس خو نوې جرګې راووتې ورځ تر ورځ نوې جرګې زیاتېږي لکه د حمزه بابا چې کومې جرګې بنیاد یې خیبر پښتو ادبي جرګه نو هغې نه پس دلته ډېرې زیاتې جرګې جوړې شوې نو په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ یاره جرګې خو ډېرې شوې اوس تعلیم راغی وروسته کشران چې دا تعلیم یافته دي دا موږ سره نه په لار ځي او نه را سره کینی او دا پاتې چې خیبر ادب هغه لاندې خلکو چې ویلي عباسین هم څه ډېره پورې زه حمایت کړم چې اوس یو ښه لیکوالي او اصلاح یې نه کړې چې موږ ورته غوږ ونیسو نو هغه اصلاح نه کړي او لوی غټ غټې کمی هغه کې ښکاري که نه یو خلایي پکې او هغه داسې په دې کشرانو کې سره خپل منځ کې کینی خو هغه ته نه رسي استاذۍ ته لکه کومه استاذي چې حمزه صاحب هغه ناظر صاحب ته منتقل و ناظر صاحب موږ شاګردان موږ ته هغه را منتقل ده تقریبا چې زما نه 15-14 کسان اصلاح کوي په هغه باندې هېڅوک هم رد نشي کړی لکه موږ سره هغه اصلاح او استاذي شته تعلیم یافته خو موږ نه یو هغه تعلیم یافته چې دې ځای ته نه رارسي لکه کوم ځای ته کوم ځای باندې زوړ شاعر تېر شوی هغه ځای دوی نشي رارسېدی هغه ځای ته دوی ځان رسولی شي حقیقت کې همداسې باور صاحب کې یو وخته صوفیانه شاعري کړې انقلابي شاعري کړې نو روماني اړخ ته هم تللی دی په یو شعر کې وایي شي مینه کې پینل ته سره ووتو مینه کې پینل ته سره ووتو دومره به لیمه چا جنګولې وي او تور به وي باوره تر اخیره تور او ښکلي به تر کومه پورې ښکلي وي باور صاحب که پښتو ژورنال لیدونکو اورېدونکو ته یو روماني اړخ ته لاړ شي یو غزل ورته ووایي نو یو غزل دی چې څه یادا او څه نازونه ورسره څه یادا او څه نازونه ورسره کله انکار کله ستونه ورسره او پلو یې لرې کړو له مخه او مسکی شوه راته پلو یې لرې کړو له مخه او مسکی شوه راته زما نه تلي دي خوبونه ورسره او په تروشه ټنډه چې مسکی شوه څه یې و په زړه کې په تروشه ټنډه چې مسکی شوه څه یې و په زړه کې ښکاره یې نه کړل رازونه ورسره او د هغه ښکلي مخصاني به چېرته ونه مومې او که چڼ کړې ځمکې اسمانونه ورسره او دا یو لږ شوغه چې وینه یې کڼ شوه اننګو کې د بوسې په اثر وینه یې کڼ شوه اننګو کې د بوسې په اثر ښکلا یې وسپړل ګلونه ورسره او اخیري بند دی نور خو نه راځي چې باوره نن په آینه کې ځان ته ډېره ګوري باوره نن په آینه کې ځان ته ډېره ګوري لکه چې مل شول ستا فکرونه ورسره ډېر ښه باور صاحب ډېره زیاته مننه او باور صاحب په یو شعر کې وایي چې د کابل جشن ته به څنګه لاړ شي د کابل جشن ته به څنګه لاړ شي څوک چې روپۍ په جیب کې شل نه لري نو باور صاحب نه د یو بل د انقلابي غزل غوښتنه کړو چې د پښتو ژورنال لیدونکو اورېدونکو سره د یو انقلابي غزل هم شریک کړه باور صاحب یو په کابل باندې مې ولیکلی و مینه او چې د اسیا زړه مقابل خو کابل پاتې نشوم د اسیا زړه مقابل خو کابل پاتې نشوم نازک مزاجم لکه ګل خو کابل پاتې نشوم او ډک د میړانې د برلن غوندې طبیعت لرمه ډک د مړانې د برلن غوندې طبیعت لرمه په ټول جهان مې ویرغل خو کابل پاتې نشوم او ما به غزني نه په ډیلي باندې حملې کولې
ما به غزني نه ما به غزني نه په ډیلي باندې حملې کولې او اوم د منات د سرحجل خو کابل پاتې نه شوم او د جنگ میدان شوم په وطن مې تجربې کا خلک د جنگ میدان شوم د جنگ میدان شوم په وطن مې تجربې کا خلک ما به جنگونه جوړول خو کابل پاتې نه شوم واه او باور صاحب دا شعر یو وار بیا ووایه. د جنگ میدان شوم په وطن مې تجربې کا خلک د جنگ میدان شوم په وطن مې تجربې کا خلک ما به جنگونه جوړول خو کابل پاتې نه شوم او دا چې اوس ماته څوک بیړۍ او اتکړۍ اچوي دا چې اوس ماته څوک بیړۍ او اتکړۍ اچوي ما به په تار باندې تړل خو کابل پاتې نه شوم او اخیری بند نور خو نه راځي چې لرغوني خلکو به باوره شوګیرې کولې لرغوني خلکو به باوره شوګیرې کولې زما د نوم نه اریدل خو کابل پاتې نه شوم څومره د درد نه ډک په رښتیا هم چې باور صاحب انقلابي اړخ ته هم تللی او ډېر ژور تللی دی او خدای دې وکړه باور صاحب چې دا زموږ او ستاسو د پښتنو شریک ارمانونه خدای پوره کړه او د پښتنو لوی کور افغانستان کې تل پاتې سوله راشي او بیا هماغسې کابل جوړ شي او ودان شي چې ټول په شریکه ورځو باور صاحب زمونږ یو ملګری عبدالرحیم افریدی یو ښه شاعر دی یو ښه سیاسي څېړونکی دی تاریخ پوهه دی هغه اکثر ګیله کوي چې د حمزه بابا نه پس په خیبر کې په نثر باندې کار نه دی شوی نو په دې هکله تاسو څه نظر لرئ یاره دا خو حقیقت دی ډېره موده باندې کار نه و شوی اوس تقریبا چې یو څو کاله کېږي چې خلکو نثر شروع کړی دی کتابونه په موږ کې چاپ شو سپوږمۍ مسکی شوه د شیدا یو کتاب چاپ شوی کبیر خان جي یو افسانو کتاب را روان دی زما په خپله باندې یو اطمینان په نوم باندې د نثر کتاب را روان دی داسې نور ملګري چې هغه روان دي اوس نثرونه لیکي خو صرف نوزګارتیا وجه به یا به داسې نثر پوره یو وخت غواړي او مطالعه غواړي نو په دې وجه باندې به مونږ وبیم لیکو کم به یې مونږ کې به نثر کم باور صاحب پښتو ژورنال لیدونکو اوریدونکو ته څه پیغام لرئ شاعرانو ته څه پیغام لرئ شاعرانو خو دا نو شاعرانو ته زه پیغام ورکړم ځکه چې زاړه خو زاړه دي چې لیکل لګي لږ مضبوط لیکل لګي کنه لږ په معیار باندې برابري او نثر کوشش ته کوي اوس نثر دومره سوشل میډیا دور دی هر څه پکې غونډې دنیا هغه چې کنه دا رال سکرین لراله کار ده چې حالاتو مطابق باندې تاسو مونږ باندې انقلابونه تیر شو مرګونه مولي د عجیبه واقعګانې مونږ له تقریبا چې سړی کینی او لږ کلم خاوند نو تقریبا چې لږ وخت کې یو افسانه لیکلی شي چې سړی لږ ورته وګوري زمونږ ټولې واقعګانې د افسانو نه ډکې دي ډیره زیاته مننه باور صاحب وار په وار به انشاءالله چې تاسو د پښتو ژورنال په شیشه به راولو تاسو به د خیبر د سیمې نور شاعران به راولو باور صاحب چې د خیبر د سیمې یو ژور فکر لرونکی شاعر دی خو د بده مرغه د باور صاحب جرم دا دی چې باور صاحب یو غریبې کورنۍ سره تعلق لري په بازار کې څوکیداري کوي نو په دې وخت کې چې غریب هم شي او نو بیا دا خلک درته خاصه توجه نور کوي باور صاحب په دې اړه ډېرې ګیلې لري د خلکو نه چونکې د شاعرۍ ته چې وګورئ ډېر یو انقلابي اړخ یې هم ډېر زیات چېړلی دی نو بس ګناه د دا ده چې د یو غریبې کورنۍ سره تعلق لري نو د خپل کیمرامین نبیل شینواري سره د زه مینوال شینواره اجازت اخلم په لوی اعلان سپارم الله په امان